ډیرو درنو او خوږو کتونکو تبسم افغاني په یوه بله خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خوږو کتونکو پوهان او هوښیاران وایي چې رقص ګډا او نڅا د اعضاو شاعري دی. د نړۍ هر یو قام ځان ته په خپل ډول خپله ګډا او نڅا لري چې د ژوند په بیلو بیلو موقعو د خپلې نڅا اظهار کوي. همدارنګ پښتون قام هم خپلې ځانګړي کلتوري ګډاګانې او نڅاګانې لري چې اتڼ او غره ورته ویلی شي. نو نن دلته د پښتون کلتور د ژوندي ساتلو په غرض او پښتون قام سره او پښتون کلتور سره د مینې په خاطر څه ځوانان راغونډ شوي دي د غرې او د اتڼ تبیایي کړي دی. نو راځئ چې ورشو له دوی سره یو څو خبرې هم وکړو او د اتڼ او د غرې نه. کتونکو زه د یو ملګري سره ناست یم، نو دوی نه د اتڼ د اهمیت په حوالې سره تپوس کوم چې دوی څه ضرورات او څه اهمیت مخصوص کړو چې دلته د اتڼ او د غرې د دې ښکلي پروګرام تبیایي وکړله. نو ملګري نه تپوس کوم او دوی د خپله پېژندګلو سره وکړي او بیا د اتڼ په اهمیت او ضرورت باندې خپل خیالاتو اظهار وکړي. السلام علیکم. تبسم صاحب، زه د زیړان چینی اوسیدونکی یم. محمد کمبار منما دی. مو په نکواریو کې یو مسافر یو، بس د اختر ته راغلي وو کلي ته. دا ټول ملګري ته مو څوره دي، چوک سعودي نه، چوک دبۍ نه، چوک نکواریو نه راغلي دي چوټیانو باندې. نو بس دوی خپلو کې دا مشوره سره وکړه چې موږ به پوه شوي خپل یو د اتڼ یو د غرې چې موږ غره ورته یایو کورمیوال زبان کې چې موږ به د خپلې غرې پروګرام جوړ کړو، خوشحالي به جوړه کړو. دا غره چې کومه دی دا د مو پښتنو د مو مشرانو دا مو کلچر دی. که سوچ وکړي تبسم صاحب دا شی په ختمولو دی د مو معاشرې کې. نن سبا موبایل، نیټ، فیسبوک زمانه دی، دې شي ته چوک سره توجه نه ورکوي. نو مو دپاره دا ضروري دی تبسم صاحب چې مو ورغونډېږو د ینګ طبقات چې مو کومه دی دا کوم ینګ خلک یو د خپل د زړو مشرانو خپلو اباو او اجداو دغه کوم کلتور دی کوم کلچر دی چې دا پرې نه ږدوو. نو دې وجې نه دا ملګري راغونډ شو، بس د استادان مو راوسته چې دا د مو معاشرې ډېره غوټه سرمایه دی. نو په کار دی چې موږ د دوی ډېر عزت ور ډېر خیال ساتو، دې چې دوی باندې د مو وطن د مو معاشره ښکلي دی. نو بس دې وجې نه راغونډ شوي دا ټول ملګري راغلي دي، مسافران دي. دا بزوبۍ نه راغلی دی، لایق حسین، ګلاب حسین چې کوم دی دا سعودي نه راغلی دی، ممتاز حسین سعودي نه راغلی دی. نو دوی موږ ته وویل چې یاره پوه شو داسې یو پروګرام به جوړ کړو. تبسم صاحب بس دغه پروګرام مو جوړ کړی دی. نو چې موږ خپله بانګړه وکړو، خپله غره وکړو، چې خپل هغه زړه یادونه تازه کړو. وسلام. ما ته د دې ملګري د خبرو سره د اجمل صاحب یو څو شعرونه یادېږي. د اجمل وطن به څرنګه ګلزار نه وي، د اجمل وطن به څرنګه ګلزار نه وي، پکې شته چې ډېر ښایسته ښایسته ځوانان دي. نو دغسې ښکلي ځوانان څه ژوندي وي نو دا وطن به ژوندی وي، پښتو به ژوندی وي او پښتون کلتور به ژوندی وي. تاسو نه ډېره مننه کوم. زه د یو بل ملګري نه تپوس کوم چې دوی د اتڼ د اهمیت په حوالې سره. السلام علیکم. په خیر کړي درته وایو تبسم صاحب، ستا ډېره مننه چې تا دا ملګري راغونډ کړه او اختر شپې ورځې دي چې لارو باره نه راغلي دي، مسافران دي. کمبار صاحب تا سره خبرې وکړي، د هغه هم شکریه ادا کوو. تا اتڼ په هغه مو سره تپوس وکړو. هغه یو شاعر وایي چې څوک چې خپله ژبه سپکه کړي یا سپک وي، څوک چې خپله ژبه ورکه کړي یا ورک وي. نو موږ ته خپل نیکونو پلارانو داسې یو کلچر پرېښلی دی چې دا ورکول نه دي په کار، دي کول فکار دي. اتڼ شو، غره شوه، منګړه شوه، یعنی دا موږ ته په کار دی چې زیات کړو. خو ډېر نن سبا هغه مو ملګري تا ته ځواب کې ووایي چې یاره د فیسبوک زمانه دی، څوک د ډېر یعنی دغه شي ته توجه نه ورکوي. خو ضروري دی چې موږ خپله ژبه ورکه نه کړو، خپل د پلار نیکه کوم دستور دی، خپل کلتور څه دی دا موږ ورک نه کړو. ډېره مننه تاسو. نو انشاءالله چې د ځوانان ژوندي وي او دا ملګري ژوندي وي، نو انشاءالله چې پښتون کلتور به ژوندی وي او پښتو به ژوندی وي. نو ملګرو راځئ چې د اتڼ نه خوند واخلو.
واخیست